د بړبوکۍ ناول شپږمه یا وروستۍ برخه. له لوګي او څوک راووت، سرې لمبې ترې تاوې وې، چیغې وهلې، څو ګامه یې واخیستل، ولوېد، سره لمبه ترې راوګرځېده، دروند غږ یې واورېد، شمال شو، په بیړه یې شاته وکتل، یوازې څو ګامه لرې اوږده څرخونه تاوېدل، تر غونډۍ سلامت چورلکه هلیکوپټره راپورته شوه، سر ته یې ودرېده، په پرانیسته دروازه کې یو عسکر ناست و، مشینګڼه یې کوچي ته نیولې وه، دوهمه چورلکه راپورته شوه، دا ټول د سترګو په رپ کې پېښ شول. شېرګل ماريا ته وکتل، نجلۍ ډاډه ناسته وه، له ځایه نه وه خوځېدلې، خوشحاله ښکارېدله. د کوچي زړه ور واخیست، پر سترګو یې تیاره راغله، ولاړ شو. نجلۍ د ولې په منځ کې په لغته ووهله، پړ مخې پرېوته، ټوپک یې له ورنو وښویېد. شېرګل ټوپک ته لاس ور وغځاوه، ټک شو، کوچی شاته پر تخته ولوېد. د ماريا له خولې ځګونه باد شول، چیغه یې کړه، په انګریزي یې څه وویل، پر کوچي ور پرېوته. سړي تر ستڼو ونیوله، په ښۍ اوږه کې یې نری درد تېر شو، لاس یې له حرکته ولوېد، کیڼ لاس یې پر ځمکه وتپاوه، تیږه په ګوتو ورغله. ماريا یې لاس ټینګ ونیو، چیغه یې کړه، هغوی به دې ووژني. عسکر ور ورسېدل، د شېرګل لاسونه یې شاته ور واړول، عسکرو چیغې وهلې، څه یې ویل، خو کوچی یې په ژبه نه پوهېده. شېبه وروسته یې د سړي لاسونه ور وتړل، یوه چورلکه څو ګامه لرې ناسته وه، څرخونه یې تاوېدل، بلې د کلا پر سر دورې وهلې. وروسته له ناستې چورلکې څو تنه ټوپ کړل، ټول له رنګه سره ول، ژېړ ویښته یې درلودل، جګ او هډور ښکارېدل. یو دنګ سړی تر مخ و، د هغه په ټټر پورې سپینو او ژېړو روپیو ټال خوړ. نجلۍ ته یې کلکه غېږه ورکړه، د هغې لاس یې ټینګ ونیو، خوله یې له خندانه سره ټولېده، په انګریزي یې څه وویل، بیا له څو نورو عسکرو سره لاندې د کلا په لور ښکته شو. د غونډۍ په سر 3 عسکر پاتې شول، یوې چورلکې ته نږدې ولاړ و، دوو نورو د مشینګڼو خولې کوچي ته ور اړولې وې. د شېرګل له خولې ځګونه بادېدل، پوچ پاش یې ویل، ښۍ اوږه یې په وینو سره وه. ماريا یو عسکر ته څه وویل، هغه منډه کړه. کله چې بیرته راغی، په لاس کې یو تور بکس ښکارېده. عسکر ټپي ته مخامخ کېناست، بکس یې خلاص کړ، له رنګارنګ دواوو، پلسترونو او سپینې پختې یعنې پنبې ډک و. وروسته یې پر یوه ټوټه سلامت بوتل تش کړ، ټوټه یې د کوچي اوږې ته ور نږدې کړه. کوچی شاته شو. ماريا وویل، پرېږده چې زخم دې پانسمان کړي، مرمۍ وتلې ده، جوړېږي. شېرګل توف کړل، توف. د نجلۍ له سپینې زنې لاړې وڅڅېدې. کوچي چیغه کړه، ته ماته دوکه راکړه ها. ماريا خپل لستوڼی پر زنه تېر کړ، کلا ته یې وکتل، تور لوګی ترې پورته کېده. ور یې وویل، ما یوازې خپله دنده ترسره کړه، حاجي خدای نور، د امریکې ګټو ته ستر ګواښ و، د زموږ پر ضد جنګیالي روزل، د جنګ پلانونه یې جوړول، تېر کال یې 4 امریکایان ووژل، نن زموږ وارو، غاچ مو ترې واخیست. نجلۍ غلې شوه. شېرګل په حیرانۍ ورته کتل. ماريا عسکر ته اشاره وکړه، عسکر د شېرګل د ټپ په پاکولو بوخت شو. کوچي کوم خبرګون ونه ښود. ماريا وویل، زه پوځي نه یم، تر اوسه مې ماشې ته ګوته هم نه ده ور وړې، زه د امریکایي استخباراتو ته کار کوم، تېر کال افغانستان ته راغلم، پوره 10 میاشتې مې بېلابېل تمرینونه ولیدل، نیمه هېره شوې ژبه مې له سره زده کړه، له خلکو سره وغږېدم، په دود دستور مې ځان پوه کړ، مختلف کتابونه مې ولوستل. نجلۍ وټخل، بېرته یې شونډې وخوځېدې. یو ورځ مې چادري په سر کړه، له نظامي اډې ووتم، یوازې وم، سړک ته وختم، یو کرایي موټر ته مې لاس ورکړ، د نږدې ولسوالۍ کلینیک ته ورغلم، کلیوالې ښځې وې، خبرې مې ورسره وکړې، سمه دمه پښتنه وم، کلیواله پښتنه، یوې هم کوم شک وانخیست، یوازې یوې پېغلې زما د راڼه پستوکي او پستو ویښتو راز راڅخه وپوښت، نور هېڅ خبره نه وه. ماريا غلې شوه. کوچي په حیرانۍ ورته کتل. نجلۍ وویل، ما ته یوازې یو ماموریت راکړل شو، د حاجي خدای نور پیدا کول، د هغه په موندلو پسې امریکې ډېرې هڅې کړې وې، انعامونه یې ټاکلي ول، جاسوسان یې پسې اچولي ول، خو کومه ګټه یې نه کوله. حاجي خدای نور مرموز سړی و، درک یې نه لګېده. دوی دا ماموریت ما ته راوسپاره، پوهېدم چې له خطره ډک دی، مرګ ورسره تړلی دی، خو بله چاره مې نه لیده. امرو باید پر ځای شوی وای،
ماریا یوه شېبه غلې شوه، بیرته په خبرو راغله. بختیاري را سره وکړه. لس ورځې مخکې زموږ استخباراتي سرچینو ته خبر راغی چې حاجي خدای نور په همدې سیمه کې لیدل شوی دی. دا زموږ لپاره ښه چانس و. بیړنۍ غونډه دایره شوه. پر پلان مو کار پیل کړ. نقشه مو مخې ته واچوله. د حاجي خدای نور د پیدا کېدو احتمالي ځایونه مو په نښه کړل. هره خوا مو وسنجوله. کار د کاغذ له مخې سم جوړ شو. له پلان سره سم زه باید د مخالفو وسلوالو منځ ته ورغلی وای، خو دا کار تر ټولو ستونزمن و. پوره 2 ساعته مو خبرې وکړې، بله چاره نه وه. ما باید اسارت ته ځان ورکړی وای. 3 ورځې وروسته یې د جوړ شوي پلان له مخې په یو پوځي موټر کې کېنولم. 3 موټرو حرکت وکړ. په هغه لاره لاړو چې له خطره ډکه وه. زموږ پلان سم وخوت. د درې په منځ کې ډزې راباندې وشوې. موټر ودرېدل. له عسکر سره ښکته شوم. تر یو لوړې پړخې مې ځان پټ کړ. مرمۍ مې پر سر تېرېدې. مرګ مې په سترګو لید، خو پلان له نقشې سره سم پر مخ لاړ. عسکر د چورلکو په مرسته وتښتېدل او زه اسیره شوم. لومړی مې وهل وخوړل، بیا یې غره ته بوتلم او وروسته یې تاسو ته در وسپارلم. ماریا غلې شوه. د خپل کوچني کمیس ګریوان ته یې لاس کړ. بیرته یې راویست. په ګوتو یې د قلم د سر غوندې نرۍ اوسپنه ښکارېده. سوک یې غمی درلود. کله کله به خفه سره رڼا ترې راووته. نجلۍ ورو وویل ما په کېږدۍ کې څو ورځې تېرې کړې، خو له مرکز سره مې تماس درلود. د دې دستګاه په برکت یې زما ټولې خبرې اورېدې. له هر څه خبرېدل. زړې ژرندې ته نږدې ماینونه هغوی ویستل. زه هم ډاډه وم د خطر په وخت کې را رسېدل. بختیاري را سره وکړه. هر څه سم پر مخ لاړل. کېږدۍ له مصنوعي سپوږمکۍ څخه کنټرولېده. کله کله به بې پیلوټه الوتکې هم دورې وهلې. هر څه تر کنټرول لاندې ول. نجلۍ غلې شوه. کوچې هېڅ هم ونه ویل. سترګې یې سرې وې. په ټنډه کې یې ګونځې لیدل کېدې. څېره یې نیولې وه. ماریا ولاړه شوه. له کلا څخه هماغسې لوګي پورته کېدل. سرتېري په کنډوالو کې ګرځېدل. نجلۍ کوچي ته وکتل. په روږه یې سپینه ټوټه تړل شوې وه. ماریا وویل ته له زړه صاف سړی یې، خو خور دې ډېره خوږه ده. هغه کوچي چیغه کړه خو تا غلط کړو ها. ماریا یوه ترخه مسکا وکړه. شونډې یې وخوځېدې. ته څه فکر کوې؟ که تیارې نه وې راغلې دوی به ژوندي پرېښي وای. ته په خپله پوهېږې په جګړه کې هر لوری خپلو ګټو ته ګوري. که یې ونه وژنې نو وژنې دې. ما یوازې خپل ماموریت ترسره کړ. په خپل قول ودرېدم. تاسو ته مې هېڅ تاوان در ونه رساوه. د وږې ټپ دې هم له خپله لاسه که تا ټوپک ته لاس نه وای غځولی هغوی نه ویشتې. ما ورته ویلي چې تا ته کوم تاوان در ونه رسوي. تیز شمال شو. نجلۍ پورته وکتل. پر سر یې چورلکه ولاړه وه. شېبه وروسته د هغې بلې چورلکې تر څنګ کېناسته. سرخونه یې تاوېدل. سپاندې او غرني بوټي یوې خوا ته ړنګ پراته ول. د چورلکې څخه څو سرتېرو ټوپ کړل. دوی خوشحاله ښکارېدل. خبرې یې کولې. خندلې. ماریا ټولو ته لاس ورکړ. یوه له ونې دنګ شین سترګې ځوان د نجلۍ ګڼ کوچري کمیس ته اشاره وکړه. څه یې وویل. ټولو وخندل. یو بل له ځمکې شل ډزی ټوپک ور پورته کړ. د چورلکې خواته ګړندی روان شو. شېرګل پسې کتل. په سترګو کې یې کرکه پرته وه. شېبه وروسته نور سرتېري هم پورته ور وختل. د یوه په لاس کې توره پلاستیکي کڅوړه وه. ډکه ښکارېدله. 2 نورو سوځېدلې مشینګڼې خپلو ملګرو ته ور وښودلې. یو سرتېری ور دمخه شو. کوچی د مشینګڼې پر میل وواهه. د الوتکې خواته یې اشاره وکړه. ماریا په بیړه ور نږدې شوه. سرتېري ته یې څه وویل. هغه یوې خواته غلی ودرېد. 5 دقیقې نورې هم تېرې شوې. وروسته ټول د چورلک خواته روان شول. ماریا او 2 نور سرتېري کوچي ته نږدې ولاړ ول. ماریا وویل پاتې شوه د مینې خبره. ته ښه سړی یې خو. شېرګل لاړې توف کړې. چغه یې کړه توف. دروغو، ټول دروغو. ته مې د سپی غوندې بده ایسې. ماریا وخندل. ورې وویل هر رنګه چې د زړه وي خو ما کوژده کړې. واده ته مې 2 میاشتې پاتې دي. د شېرګل سترګې له اوښکو ډکې وې. ماریا یوه سرتېري ته اشاره وکړه. هغه ټیټ شو. د کوچي لاسونه یې ور خلاص کړل. شېرګل په بیړه یوې ډبرې ته لاس ور وغځاوه. ولاړ شو. پرله پسې ډزې شوې. د کوچي پښو ته یې ولیکه. مړه دوړه پورته شوه.
بل سرتیری د کنداغ وار پرې وکړ. کوچی پر کڼاړ خپرېوت. ماریا ورته وکتل. د کوچي خوله وینې وه. نجلۍ د چورلکې خواته روانه شوه. دوو نورو سرتیرو هم حرکت وکړ. مشینګڼې یې د کوچي خواته نیولې وې. نجلۍ دروازې ته نږدې پر څوکۍ کېناسته. سترګې له اوښکو ډکې وې. کوچي ته یې کتل. چورلکې ټکان وخوړ. له ځمکې پورته شوه. کوچی پر پښو ودرېد. په چورلکې پسې منډه کړه. چغې یې وهلې. تیږې یې ویشتلې. څه یې ویل خو غږ یې نه اورېدل کېده. سرتیرو خندل. چورلکه پورته وخته. ډېره پورته. شېرګل د یوه ټکي غوندې ښکارېده. خو نجلۍ له هغه څخه سترګې نه اړولې. کوچی ولاړو. شاوخوا خړې غونډۍ ترې راګرځېدلې وې. له کلا تور لوګي پورته کېدل. چورلکې څنګ بدل کړ. لرې یوې بړبوکۍ دورې خوړلې. نیغه د شنو فصلونو خواته ور روانه وه. د بړبوکۍ ناول پای. مننه چې اورېدونکي مو یاست.